बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब इफ्तिगाल सबक शिरीशा दग बाब अलामत ताए जायदा दो ये गर्दन व गर्दन हम ये दुकड़ा नहीं हाँ जकी में कितब शवेर दागा तेर का था اجتنب يجتنب اجتنابا فهو مجتنب مجتنب يجتنب اجتنابا فذاك مجتنب الأمر منه اجتنب والنهي عنه لا تجتنب الزاد منه مجتنب ना مجتنب ना इसमें ज़र्फ वो इसमें मफ़ऊल दा योवी مجتنب दग यो वज़न بیا دا خبره پر تراشلا چې دغه بو ولا حمزه چې دغه وسلی دو چې ما ولا په داخل کې په ماضی باندې لکه ما اجتنبا و لا اجتنبا بیا په دغه ځای شه حمزه وسلی ده افتعال ولا غرزي و د ما ولا الف او غرزي به ما اجتنبا ویا په لیکل شوی میم سره الف یا لیکشي و اجتناب ول همزانه به حرکت درشی به الف پوته شي ساکن اسم فاعل دا مجتنبون په دغه باندې لشکي خبره کوي به بیا لشکي په مفعول باندې کوي به بیا لشکي په اسم ظرف و اسم تفضیل باندې ژغوري نن دا سبق ده اسم فاعل درې باب یعنی باب افتعال شه و جمله ابواب ثلاثی مزید فيه ہے वो टोल बबिना दे सलासी मस्जिद फी यानी इवेलस आगा वो यो बाब दागा बाब इफ्तिगाल वो रुबाई सरा मुजरद मस्जिद फी है न दिली गले कायद नष्टा उसरा लका मुतलक रुबाई से द्वारे शामिल शल रुबाई मुजरद या वो रुबाई मस्जिद फी है या इस दा से किस्मा बबीना शल अबवाब सलासी मजीद फी है अबवाब रुबाई मुजर्रद व अबवाब रुबाई मजीद फी है बर वज़न मुज़ारे मारूफ आयद दप वज़न दे मुज़ारे मारूफ अरसी इसम फ़ाइल दिस अबवाब सलासी मजीद फी रुबाई मुजर्रद रुबाई मजीद फी है दे मुज़ारे मारूफ वज़न बंदे अरसी यानी लका मुजारे मारूफ दे एजतनाबा फेल वाला दो याजतनेबो दा जहन शवनसिया ऐसी याजतनेबो ना अलामत मुजारे या दरेके इब्तिदा शवे दिया मुजारेगात पसोई बंदे मीम मजमूमा जियत के यस्सा शय जोड़शल जने हां नाकना मीम मजमूमा मुजतनेबो व याजतनेबो खो फेल लकना मुजतनेबुन खो اسم दा په اسم باندې په اخر شت رسي تنوین مجتنبون ايشلو سب شا اسم فاعل د دغبوبنا یعنی د باب افتعالنا و د टोले बोबे ثلاثی मजीद फी है व रुबाई मुजर्रद व मजीद फी है वज़न दे मुज़ारे मारूफ अरसी याजतनेबो जुज अजी बगैर दे देना यानी दा की सायो पशेजियो ताके के मीम मजमूम चे मीम मजमूम बजाय अलामत मुज़ारे में आरंद बज़ोइद अलामत मुज़ारे रोरी यानी या दरे के मीम मजमूम में परोरे वो मकबल आखिर रा कसरा में देहाद वो मकबल आखिर ता कसरा बेरकाई अगर मकसूर न बाशत का मकसूर नो वो याजताने बोशे को मकबल आखिर खपला मकसूर दा करना अब पखपल हाल पोते शी वो कचरे दा से हो चे मकबल आखिर ये मकसूर नो बेदख्ता त कसरा बेरके मकबल आखिर ता कसरा बेरके कचरे कसरा नवा वो अक्सर खूब तगश कसरा भी जिसमें मुजरत अरिया कावेदा पैगश बे कसरा भी वो इसमें मफऊल مثل اسم فاعل में बशत اسم मफऊल पर मिसाल اسم फाइल भी मगर मकबल आखिर दरान मफ्तूह में बशत मगर मकबल आखिर पर एक वो इसमें मफऊल वे दे मुजारे मजहूल ना रूबो से मुजारे मजहूल ना युजतनबो ता उगोरिए युजतनबो से अलामत मुजारे दा अब हज़फ शी मीम मजमूम पूला गवा मुजतनबो शल एस दे बावला जमा खो पर फेल से वकना वो पर इसम शखो तनवीन भी पर आखिर से बे मुजतनबुन दावे इसम मफऊल शे शा इसमें मफऊल पर वज़न बंदे इसमें ज़र्फ यार से
شا اس د دغ بوب د ثلاثي مزید فيه جدا مش بلاقي اجتنبا ويجتنبو یجتنبون هم اسم مفعول جوړ ک مجتنبون اسم ظرف یا دغه وزن د مجتنبون ها و اسم ظرف بر وزن اسم مفعول باب آید اسم ظرف په وزن د اسم مفعول د ایغ بر سی هر بوب نه وته اسم مفعول بو سے په گردان شعر سی کنه اسم مفعول مجهول صيغه شه سلرم صيغه ده اسم مفعول وي په ایغ وزن باندې وي اسم مفعول یار سی د اس ظرف ولا خبره ترشلا و اعلی یعنی اسم اعلی و اسم تفضیل ازی ابواب نی آید و اسم اعلی و اسم تفضیل ادغ بوبنا ازین ابواب دغه بوبنا نه ارسی چې دکیم بوبینا ذکر کړل مخشه ثلاثی مزید فيه ابواب نه مراد دغه شله ثلاثی مزید فيه رباعی مجرد و مزید فيه دغه نه اسم اعلی و اسم تفضیل نفسی اگر ادای معنی اعلی منظور باشد کچره ادا کول د معنا د اعلی د تو مقصود وی منظور معنا مقصود یعنی په نظر شه په نظر شه سوته لفظ ما بهی بر لفظ مصدر به فزاید بیا لفظ د ما بهی په لفظ د مصدر باندې زیاتو وشي مثلا اجتناب شته اسم اعلی ذکر کول غوړه به داویه ما به الاجتناب ٹھیک شلا دا غرانم کې د دغه بوبه تکیم ذکر شوی دی د دغه بوبه مصدر سره ما به اضافه کې په ابتدا شه سره زیات وي کې به فزاید اضافه کرنا زیات اول و اگر ادای معنی تفضیل منظور باشد او کچره ادا کول د معنا د اسم تفضیل منظور وی یعنی مقصود وی لفظ اشدو پر مصدر منصوب بفزایند لفظ د اشدو په مصدر منصوب زیوتوی مثلا اشد اجتنابا یغه دا کنه مصدر دا کنه او د نصب په صورت شه ولی چې اجتنابا مصدر چې کیم دا رفی صورت اجتنابون دا کنه او جری صورت یې اجتناب بین دا کنه د نصب په صورت شه د شای چې نصب په صورت شوی مصدر نمخشه اشد لفظ اضافه وکي مثلا اشد اجتنابا گویند مثلا اشد اجتنابا ویای و در لون و غیب لون تشته ویای لون عربی لفظ ده رنگ و غیب خو پیژنیه غیب خامی ده خوبی زد ده لکه ریند کین بیمور وجا تجا و لون رنگ لکه سیر سپین زیڑ تیر و در لون و غیب که در ثلاثی مجرد هم اسم تفضیل ازانی آید و رنگ و غیب شه چې ثلاثی مجرد شه اسم تفضیل دیگه نرسی هم ادای معنی تفضیل به همی وضع کنند هم یعنی په ثلاثی مجرد شه هم اسم تفضیل معنی ادای معنی تفضیل ادا کول د معنی د اسم تفضیل به همین وضع کنند همین وضع اسی طریقہ پر په دغه طریقہ کنند کای مثلا اشد حمرتن و اشد صممن سمن کین دغه غایب شه صممن مصدر د کنه کین ولا اشد اوسره ولګوا او مصدر منصب په حالت شه دغه رنگ حمرتن دغه مصدر شو د نصب په حالت سے اشد دوسرا اضافه کا شاید دا سوال پیدا کیږي چې اسم فاعل چې دا په داسه میم ویل زیاتای میم ویل زیاتېږي سره د چې عرب چې حروف اصلي باندې د حرف اضافه کوي به دی حرف علت اضافه وکړو اس دا سوال پیدا کیږي چې لکه مجتنبون شه یا جتنبوی د یا د چې درکو یا په زوی د بیچره حرف علت لګولا الف د لګولا وا یا به د واو لګولا وا یا به د یا لګولې وا دا سوال پیدا کیږي کنه میم مې ویلو لګو دغه جواب دغه دا چې میم ځکه لګیدل دا چې د حرف علت اضافه په دو زوی شه مشکل ده ځکه چې کچره د حرف مضارع حذف کول په زوی باندې ته الف زیات کې به الف کو سکین وی په خو حرکت نه وي به ابتدا په سکین سره روشي و دغه په عربي شه محال دو الف ځکه نشي تلای او کچره واو په اول د کلمه شه ولګاوي
بیا واو زائد په اول کلمه شه هغه ممنوع ده انرسی که یا زیوتاوه یا حرف مضارعات ته زیوت کو بلا یاد ورچوله بیا هغه شه دغه شوبه پیدا کیږي چې د مضارع سره یا جتانه به خپل یا مضارع دو چې ته بلا یا حرف علت ته وګڼلا په تصور شې چې حرف مضارع مې لري کړ حرف علت مې پرې وچو یا جتانه به مې یاد نه درې کړه و جیم خو سکند یو حرف خو زائد ورکاوي کنه بیا چې یاد بشروله او په مضارع شو خپل یا شتا دو کنه بیا د مضارع سره د تو اسم فاعل چې کیم دا هغه مشتبه کېږي په یو رنګ کېږي ویل چې مضارع فعل دا او اسم فاعل اسم دا بیا دا مشکل پیدا کېدو و میم یې په دا وجه خواش ک چې میم چونکه د واو سره په مخرج شي قریب دا ویل چې میم او واو دواړه شفوي دي میم او واو اګه حرف علت واو دا کنه حرف علت واو دا او واو په ابتدا شه یغه دا نزیو تیجی په عربي کلمه شه لکه حرف اصلي چې وی به خو وی لکه وارثا یا رسو چې حرف اصلي وی به خو وی خو چې حرف اصلي نه علاوه ورزیوتاوي دا به او واو نشه زیوتاوله و اس د واو سره قریب المخرج لفظ وی چې میم دا ځکه چې میم یا شفوي دا او واو یا شفوي دا واو دینه دا ورشنده دي چې دا داسې ګرځي کې واو بدای واو ادا کیږي و میم چې دا یعنی واو د ورشنده ناتمام بندول دغه سره پیدا کیږي واو چې وا بار طرف ته ورشنده لشکي ګول کې ګرځي کې مکمل بینه باندې و میم چې دا هغه شفوي ده خو په شفوي شه یا بری ده بری د ورشنده وچه حصہ چې د لمدان وي دغه نه ادا کیږي بیا د میم او د واو دغه ګاونډګرات چې دا د ګاونډګرات ته وجنوي چې بیا موږ د واو په ځای باندې میم زیات کړو چې واو ممنوع ده په عربي شه هغه حرف زائد نشي لګیدل بیا په دا وجه باندې میم ولګو بیا ته وګورئ اسم فاعل در این باب و جمله ابواب ثلاثی مزید و رباعی اسم فاعل در این باب بدغ باب شه میش کیم باب وی پدانه اس نمک شه کیم باب وی افتغال کنه شا افتغال باب شه فاعل و جمله ابواب ثلاثی مزید فيه و طول ابواب ثلاثی مزید فيه شه اس انرا ثلاثی مزید فيه سمرا پوتشل ایویلاس و رباعی سره په متن شه قید نه لګولا یعنی مجرد و مزید فيه قیدین نه دی لګولی اس دغه رباعی نه مراد دواړه دي مجرد یا و مزید فيه یا پر وزن مضارع معروف آیا د په وزن د مضارع معروف ارسي جز این کې بغیر د دینا چې میم مضموم چې میم مضمومه بجای علامت مضارع می آرنده په زوی د علامت مضارع روري علامت مضارع و درې کې و میم مضموم می روره و ما قبل اخر را و ما قبل اخر لرا لکه افتغالا یفتغلو شه ما قبل اخر تشی روغای غاین کلمه و یجتنه باشه ما قبل اخر کی ما روغلا نون ما قبل اخر را کسره می دهند ما قبل اخر تا کسره ورکای اگر مکسور نه باشد په شرط ده کچر دای مکسور نو و اعلی و اسم تفضیل یعنی اسم اعلی و اسم تفضیل از این ابواب نی آید دغه بوبینا نرسی دا کیم بوبینا تیر شل د درې قسمه بوبینا ثلاثی مزید رباعی مجرد و رباعی مزید بدغه اسم اعلی و اسم تفضیل نرس اگر ادای معنی اعلی کچره ادا کول د معنی د اسم اعلی منظور باشد مقصود شوی لفظ ما به بر لفظ مصدر لفظ د ما به په لفظ د مصدر به فزاید زیوتیجی مثلا د اجتناب اجتناب مصدر دا دغه سره مخشه ما به زیاد کا ما به الاجتناب گویند اگر ادای معنی تفضیل منظور باشد کشیر ادا کول د معنی د اسم تفضیل مقصود وی لفظ اشدو بر مصدر منصوب به فزایند به لفظ د اشدو په مصدر منصوب باندې زیاتېږي مثلا اشدو اجتنابا دغه رنګ د باب افعال ولا اشدو اکراما
د غرنګ اشد انفعالا و در لون و غیب و پر رنگ و په غیب شه که در ثلاثی مجرد هم اسم تفضیل آزان نی آید چه و په رنگ و غیب شه ثلاثی مجرد شه یا اسم تفضیل نرسی هم ادای معنی تفضیل هم ادا کول د معنا د اسم تفضیل به همي وضع کننده په دغه طریقه کوي یعنی د ثلاثی مجرد شا کده غیب یا د لون ولا ماده سره اسم تفضیل ذکر کو چپلونای ډیر سیر ده بلبلنا او د ثلاثی ماده د طرف استلا به هغه مصدر سره د اشد لفظ اضافه کا اشد خمرتن ډیر زیات سیر دغه معنا به څه کوي ډیر زیات د جهته زخه د سرولی ډیر زیات د جهته زخه د سرولی او اشد سمامن او ډیر زیات د جهته زخه د کانولی یعنی ثلاثی مجرد شه د رنگ و د عیب د پورا اسم تفضیل نرسی به اشد لفظ په اضافه کې بس